د مشران جرګې تلویزیون درنو لیدونکو سلام، ستړي مشئ. ښه راغلاست د دې مهال خبري ټولګې ته. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرټکي. د رایو په اکثریت سره د مشرانو جرګې لخوا د برېښنایي لاسلیک او معاملاتو قانون طرحې تصویبېدل. په افغانستان کې د ملکي وګړو په مرګ ژوبلې د تاوتریخوالي پر کمیدو د ملګرو ملتونو ټینګار او د چین د یو کمربند یوې لارې پر وړاندې د امریکا دریځ. اوس هم بشپړ خبرونه. زه بابر کاموال یم. مشرانو جرګې د سې شنبې ورځې عمومي غونډه چې د ښاغلي فضل هادي مسلمیار په مشرۍ جوړه شوې وه ترسره شوه. په دغه غونډه کې د آزادو بحثونو سربیره د برېښنایي لاسلیک او معاملاتو قانون طرحې اړوند بحث وروسته د رایو په اکثریت سره تصویب شوه. دغه راز د مجلس عمومي غونډه کې سناتورانو د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو نه ملاتړ څرګند کړ او د امنیتي بنسټونو یې وغوښتل چې د هیواد د امنیت په برخه کې کوټلي ګامونه پورته کړي. غونډه کې د مجلس غړو د تیرو څپو په پرتله د کرونا نوې څپه خطرناکه یاده کړه او ټینګار یې وکړ چې ټول هیوادوال دې روغتیایي سپارښتنې مراعات او د بې ځایه ګرځېدو څخه دې ډډه وکړي تر څو روغتیایي مسئولان وکولی شي د یاد ویروس د لا پراختیا څخه مخنیوی وکړي. در جلسه روز یکشنبه مجلس سنا بر ریاست فضل هادی مسلمیار علاوه از تصویب فرمان تقنینی شماره 57 بر تغییر استراتژی جنگی کشور در برابر تهاجمات و وسیع گروه طالبان تاکید شد. فرمان تقنینی شماره 75 رئیس جمهور در مورد قانون معاملات و امضای الکترونیکی که در کمیسیون‌های مشران و جرگه مورد مطالعه قرار گرفته بود توسط معاون کمیسیون مواصلات و مخابرات به جلسه ارائه و به توافق آرا به تصویب رسید. رئیس و اعضای مجلس در آغاز جلسه از افزایش تلفات روزافزون انسانی ناشی از بیماری کرونا و جنگ‌های تحمیلی ابراز نگرانی نمودند و بر روان تمام جانباختگان به شمول مرحومان عبداللطیف ابراهیمی و دکتر فضل الله مجددی و دیان پیشین ولایت سمنگان و تخار، پوهان محمد رسول باوری معین قبلی وزارت اطلاعات و فرهنگ، جنرال مطیع الله خان یکی از قماندانان برجسته نظامی و جهادی با قرائت آیه های کلام الله مجید اعتراف دعا نمودند. در مباحث آزاد جلسه بسیاری سناتوران وضعیت امنیتی را در ولایت فرا، غور، هلمند و ولایات شمال و برخی نقاط دیگر خیلی نگران کننده خوانده و برای مهار وضعیت کنونی و دفع تهاجمات وسیع دشمنان گفتند که دکترین نظامی و امنیتی کشور باید در پلان و استراتژی خیش تغییرات مقتضی را به وجود آورند و از جمله در گمارش مجدد کادرهای نظامی و مسلکی بدون دخالت‌های سیاسی و سلیقه‌ای تجویز اتخاذ شود، چون جنایت طالبان حد و مرز ندارد و معلوم است که تمویل کنندگان زیادی در عقبشان قرار دارند و منافع بزرگ کشور را در یک سناریوی تعیین شده مورد حملات سنگین قرار می‌دهند که شهروندان دیگر تاب این همه ظلم، بیداد و قتل عام را ندارند که بدون شک به طرح و تطبیق یک راهکار سنجیده شده ملی و استادگی سراسری مردم نیاز است تا کشور در چنین مرحله دشوار از شر مفسدین و جنگجویان داخلی و خارجی نجات یابد. سناتوران با اشاره به پایان نشست علمای افغانستان و پاکستان که به میزبانی سازمان رابطه عالم الاسلامی در مکه مکرمه برگزار شده بود گفتند در این نشست ادامه جنگ در افغانستان نامشروع دانسته شده است که باید علمای پاکستان و جامعه جهانی بر حکومت پاکستان فشار وارد نماید که از جنگ نیابتی در افغانستان و حمایت گروه طالبان دست بکشد و در روند صلح افغانستان که منافع کشورهای منطقه نیز در آن نهفته است همکاری صادقانه نماید. شماری از اعضای مجلس سنا از بهر به خشونت کشیده شدن تظاهرات حق طلبانه مردم ولایت بدخشان و اهمیت استراتژیک آن ولایت گفتند هیئتی که از سوی ریاست جمهوری به منظور بررسی این رویداد تعیین گردیده است باید گزارش خیش را بی‌طرفانه و واقع‌بینانه تکمیل نماید تا مجرمین این رویداد ناگوار مجازات کردند و مردم به حقوق خود نائل شوند. سناتوران بار دیگر از شهروندان خواستند که خطر ویروس کرونا وسعت می‌یابد و باید بر راهنمودهای بهداشتی عمل نمایند و وزارت صحت عامه در اکمال ادویه لازم و تهیه اکسیژن اقدامات جدی به خرج دهد.
نکایش رویدادهای تروریستی روز گذشته در نواحی ششم و سیزدهم شهر کابل که باعث شهادت و مجروحیت شماری از هموطنان ملکی گردید، انتقاد از اظهار نظرهای مبهم و سوال برانگیز یک تعداد همکاران خارجی افغانستان در قبال وضعیت امروز و آینده کشور، تاکید بر یکپارچگی سیاست پیشگان در شرایط حساس کنونی که جنگ و بیماری و مصائب دیگر مردم را در وضعیت بحرانی قرار داده است، تاکید بر رسیدگی به خواستهای زندانیان محبس پلچرخی به خصوص بلاک زندانیان مواد مخدر و محبوسان نظامی، یادآوری از وارد شدن تلفات گسترده به گروه طالبان در ولایت تخار از سوی نیروهای امنیتی به حمایت مردم و برخی مسائل دیگر نیز در بحث‌های روز یکشنبه مجلس سنا بود. در ختم مباحث، فضل‌هادی مسلمیار رئیس مجلس سنا با ابراز نگرانی از واگیر شدن بیماری کرونا و تاکید بر تدابیر وقایوی آن در مورد تظاهرات و پیامد ناگوار ولایت بدخشان گفت هر عملی که در چوکات دموکراسی صورت گیرد خشونت ورزیدن در برابر آن محکوم است و امید است که هیئت‌های اعزامی قضیه پیش آمده را که منجر به قتل چندین تن گردیده است به صورت عادلانه و با بی‌طرفی بررسی نمایند که مجلس سنا نیز بعد از اعلام نتیجه بررسی‌ها در این زمینه موقف گیری خواهد کرد. رئیس مجلس از تشدید جنگ‌ها در برخی ولایات یادآوری نموده تجدید نظر در پالیسی‌های جنگی در شرایط کنونی را موجه دانسته گفت که جنگ و خونریزی زیان‌ها و مشکلات زیادی را در قبال دارد، اما منصوبین امنیتی دفاعی با تعهد کامل و استقامت در برابر تروریستان که از سوی برخی استخبارات منطقه تمویل می‌شوند قاطعانه می‌رزمند که این همه فداکاری‌های آنها قابل تمجید می‌باشد و افزود ایجاب می‌نماید که حکومت برای بسیج بزرگان و مردم تلاش بیشتر نماید و همه بزرگان کشور نیز در کنار نظام و حکومت قرار گرفته از قانون اساسی و ارزش‌های ملی دفاع نمایند که در این صورت پیروزی از آن مردم خواهد بود. رئیس مجلس با انتقاد از عملکردها و یک نوع همنوایی ناتو و امریکا در برابر طالبان گفت دیده می شود که آنان متاسفانه حکومت و مردم افغانستان را کنار گذاشتن و توافقی را که در دوحه انجام دادند که مشکلات امروزی ناشی از پیامدهای آن است و در صورت بدتر شدن اوضاع عواقب آن متوجه سازمان ناتو و ایالات متحده آمریکا خواهد بود. مسلمیار از تدویر نشست و صدور فتوای کنفرانس علمای افغانستان و پاکستان در مکه مکرمه که در آن جنگ جاری افغانستان ناروا خوانده شده و از صلح طرفداری گردیده است گفت که همه جوانب باید به توافقات این کنفرانس پابند باشند و از تداوم جنگ و ویرانی‌های بی‌مورد و بدون دستاویز شرعی و اسلامی بر مردم مسلمان کشور خودداری گردد. ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې د تاوتریخوالي کمولو لپاره خپلو هر اړخیزو هڅو ته ادامه ورکوي. ملګري ملتونه زیاتوي چې په افغانستان کې د اوربند د تامین لپاره خپلو اړخیزو هڅو ته ادامه ورکوي او تمه لري چې روانې جګړې ژر تر ژره ختمه شي. افغان حکومت په افغانستان کې د سولې ټینګېدو جګړې ختمېدو په اړه د ملګرو ملتونو له خبرو هرکلی کړی. افغان حکومت هم د سولې په راتګ کې د نړیوالې ټولنې او ملګرو ملتونو مرسته او همکاري اړینه بللې ده او ټینګار یې کړی چې د سولې د راوستو لپاره دې خپل فشارونه ډیر کړي. اروپایي پارلمان په دې وروستیو کې په افغانستان کې د تاوتریخوالي زیاتوالي په اړه اندېښنه ښودلې او پر ملکي وګړو او افغان سرتیرو باندې د طالبانو د بریدونو بندېدو غوښتنه کړې ده. ملګرو ملتونو هم زیاته کړې چې ملګري ملتونه په افغانستان کې د اوربند د تامین لپاره خپلو هر اړخیزو هڅو ته دوام ورکوي او تمه لري چې روانې جګړې ژر تر ژره ختمې شي. د افغانستان حکومت هم د اروپایي پارلمان پریکړه لیک ته هرکلی کړی او ویلي دي چې د افغانستان حکومت د افغانانو په مشرۍ د سیاسي هواري له لارې په هیواد کې د تلپاتې سولې ټینګېدو ته ژمن دی. دغه راز افغان حکومت هم د سولې په راتګ سره د نړیوالې ټولنې او ملګرو ملتونو مرسته او همکاري اړینه بللې ده او ټینګار یې کړی چې د سولې د راوستو لپاره د خپل فشارونه لا ډیر کړل شي. د اروپایي پارلمان په پریکړه لیک کې همدارنګه په افغانستان کې د تیرو 2 لسیزو د لاسته راوړنو او ښځو د حقوقو پر خوندیتوب ټینګار شوی دی. د بهرنیو چارو وزارت زیاته کړې چې افغان حکومت د ښځو د حقوقو په ګډون د تیرو 2 لسیزو د لاسته راوړنو خوندیتوب ته ژمن دی. د بهرنیو چارو وزارت له دغه هیواد څخه د نړیوالو سرتیرو تر وتلو وروسته له افغانستان سره د اروپایي شورا د مرستو له دوامه هم مننه کړې ده. په افغانستان کې د سولې پر ټینګېدو پر داسې مهال ټینګار کیږي چې جګړو یو ځل بیا په دغه هیواد کې زور اخیستی دی. د ناټو عمومي منشي د ناټو د غړو هیوادونو د سرمشري په درشل کې وویل
د ناټو غړي هیوادونه په دې کار کوي چې له افغانستان سره د خپل ملاتړ په دوام د کابل د نړیوال هوایي ډګر په څیر د مهمو تاسیساتو امنیت په څه ډول خوندي کولی شي. د راپورونو له مخې ترکیه غواړي د ناټو ځواکونو له وتلو وروسته یو شمېر سرتیري په کابل کې پرېږدي چې د دغه هوایي ډګر امنیتي چارې سمبال کړي. د دغه راپورونو په غبرګون کې د افغانستان ملي امنیت شورا وایي دا د افغانستان د دولت مسؤلیت دی چې د دغو تاسیساتو امنیت خوندي کړي او افغان امنیتي ځواکونه اوس د دې وړتیا لري چې د خپلو هوایي ډګرونو امنیت وساتي. له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو په دورشل کې د کابل نړیوال هوایي ډګر او بهرنیو سفارتونو په ګډون د مهمو بنسټیزو تاسیساتو د امنیت د خوندي کولو په اړه مختلف لوري بېلابېلې څرګندونې کوي. د ناټو عمومي منشي وایي د ناټو غړي هیوادونه په دې کار کوي چې له افغانستان سره د خپل ملاتړ په دوام د کابل د نړیوال هوایي ډګر په څیر د مهمو تاسیساتو امنیت په څه ډول خوندي کولی شي. نوموړي دغه څرګندونې د ناټو د غړو هیوادونو سرمشریزې په دورشل کې کړي دي. د ناټو عمومي منشي دغه راز وویل چې دا یوازې د ناټو لپاره نه ده بلکې هوایي ډګر او ټول مهم بنسټیز تاسیسات د ټولې نړیوالې ټولنې لپاره مهم دي. د ټولو هیوادونو د ډیپلوماټانو او هم البته د پرمختیایي مرستو او د بېلابېلو مرستندویو سازمانونو لپاره هم مهم کار دی. په اوس وخت کې د ناټو شاوخوا 2000 سرتیري د کابل هوایي ډګر کې میشتي او د دې هوایي ډګر امنیت چارې هم مخ ته وړي. دغه راز په دې وروستیو کې ترکي رسنیو داسې راپورونه ورکړل چې ګواکې ترکیه غواړي د ناټو ځواکونو له وتلو وروسته یو شمېر سرتیري په کابل کې پرېږدي چې د دغه هوایي ډګر امنیتي چارې سمبال کړي. د دغو راپورونو په غبرګون کې د افغانستان ملي امنیت شورا وایي دا د افغانستان دولت مسؤلیت دی چې د دغو تاسیساتو امنیت خوندي کړي او افغان امنیتي ځواکونه اوس د دې وړتیا لري چې د خپلو هوایي ډګرونو امنیت وساتي. په عین حال کې طالبان هم په دې اړه غبرګون ښکاره کړی و او په یوه اعلامیه کې ویلي و چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو موجودیت که هغه په هر ډول وي دوی ته د منلو وړ نه دی. د مور د ورځې په مناسبت د ملي شورا د مشرانو جرګې د مبارکۍ پیغام. د ملي شورا مشرانو جرګه د غبرګولې 24مه د مور د ورځې له امله ټولو درنو میندو په ځانګړې توګه د هیواد کړېدلو میندو ته مبارکي وایي او د دې بختورې ورځې په ویاړ ټولو میندو ته چې عاطفي مهرباني یې پای او انتها نه لري د زړه له کومې د درناوي مراتب وړاندې کوي. اوس هم پام وکړئ هغه خبر ته چې د مشرانو جرګې د دانالشاه څخه د مشران جرګې تلویزیون ته رالیږل شوی دی. د ملي شورا مشرانو جرګه د غبرګولې 24مه د مور د ورځې له امله ټولو درنو میندو په ځانګړې توګه د هیواد کړېدلو میندو ته مبارکي وایي او د دې بختورې ورځې په ویاړ ټولو میندو ته چې عاطفي مهرباني پای او انتها نه لري د زړه له کومې د درناوي مراتب وړاندې کوي. د مور نوم او د دې خدای ورکړې عطوفت ټولو ته آشنا له خاطرو ډک او د درناوي وړ دی او دا میندې دي چې د ځمکې پر مخ د بشر د نسل په دوام سربیره د هیوادونو د بشري ټولنو د ټولنیز سیاسي فرهنګي او اقتصادي ژوندانه په تکوین او پرمختګونو کې ارزښتناک رول لري. په تیره بیا زموږ په هیواد کې درنو میندو د ژوندانه د بې شمېره ناخوالو ترڅنګ د بچیانو د روزنې او پالنې او د خپل هیواد د بیا جوړولو په چارو کې ستر رول او مسؤلیتونه ادا کړي دي. خو له بده مرغه هیواد کې روان جګړیز ناورین لا تر اوسه هم زموږ د میندو زړونه دردوي او هر کال دا ورانونکي او تپل شوې جګړه په زرګونه میندې د خپلو اولادونو په مرګ ویرجنې کوي. د ملي شورا مشرانو جرګه د مور ورځې څخه د ښې لمانځنې ترڅنګ یو ځل بیا ژمنه کوي چې د سولې د ټینګښت او جګړې د ختمولو په لار کې به هڅې ګړندۍ او د قوانینو د تصویب او د نورو تصمیمونو د نیولو په مهال د ګرانو میندو ماشومانو ښځو حقونو ته د رسیدو په موخه به خپل مسؤلیتونه ادا کړي او د هیواد په سیاسي او ټولنیز ژوندانه کې به د هغوی د رول بشپړ ملاتړ کوي. فضل هادي مسلمیار د ملي شورا د مشرانو جرګې رئیس.
ښه راغلاست کورني خبرونه همدومره اوس هم پام وکړئ بهرنیو خبرونو ته د امریکا متحده ایالات پلان لري د چین د یو کمربند یو لار د پانګې اچونې د نوښت سره د مقابلې لپاره په هغه هیوادونو کې د زیربناو د پروژو سره د مالي مرستو اعلان وکړ چې لږ یا متوسط عاید لري. چین په 2014 کال کې د یو کمربند یو لار نوښت پیل کړ. بیجینګ په دې نوښت کې د نړۍ په شاوخوا 80 هیوادونو کې د زیربناو په پروژو کې نه یوازې پانګونه کړې بلکې د دې پروژو کارونه یې هم پخپله کړي. چین په دې هیوادونو کې د خپل اثر او رسوخ د ډیرولو لپاره پور هم ورکوي په داسې حال کې چې دغه هیوادونه د نړیوالو پور ورکوونکو ادارو لخوا د اعتبار وړ نه بلل کیږي. د سپینې ماڼۍ یو جګپوړي چارواکي ویلي چې د امریکا پلان غوره نړۍ بیرته ورغوي نومیږي او په انګلستان کې به د G7 هیوادونو د مشرانو په غونډه کې د همکاریو سره یو ځای اعلان شي. دې چارواکي ویلي چې د امریکا پلان به په ارزښتونو ولاړ، شفاف او دوامدار وي. د امریکا متحده ایالات پلان لري د چین د یو کمربند یو لار د پانګې اچونې د نوښت سره د مقابلې لپاره په هغه هیوادونو کې د زیربناو د پروژو سره د مالي مرستو اعلان وکړ چې لږ یا متوسط عاید لري. د دې چارواکي په وینا د امریکا د پلان هدف دا دی چې خصوصي سکتور وهڅوي په مخ په ودې هیوادونو کې په داسې حال کې د زیربناو په پروژو کې لسګونه تریلیونه ډالر پانګونه او کارونه وکړي چې د کار او کارګر، چاپیریال او شفافیت اصول یې مراعات کړي وي. خو د امریکا د پلان مهالویش، جوړښت او دا چې څومره پانګونه به کوي او دا چې په خپله متحده ایالات د دې پلان سره د څومره پیسو ژمنه کوي څرګنده نه ده. خو د سپینې ماڼۍ چارواکي وایي هیله دا ده چې د G7 هیوادونو د همکارانو، خصوصي سکتور او نورو شریکانو سره په ګډه به د امریکا متحده ایالات په لږ یا منځني کچې عاید لرونکو هیوادونو کې د زیربناو په پروژو کې سلګونه میلیارده ډالر ژر برابر کاندي. چین په 2014 کال کې د یو کمربند یو لار نوښت پیل کړ. بیجینګ په دې نوښت کې د نړۍ په شاوخوا 70 هیوادونو کې د زیربناو په پروژو کې نه یوازې پانګونه کړې بلکې د دې پروژو کارونه یې هم پخپله کړي. چین په دې هیوادونو کې د خپل اثر او رسوخ د ډیرولو لپاره پور هم ورکوي په داسې حال کې چې دغه هیوادونه د نړیوالو پور ورکوونکو ادارو لخوا د اعتبار وړ نه بلل کیږي. د نړۍ د اوس سترو صنعتي هیوادونو مشرانو د خپلې سرمشریزې په لومړۍ ورځ ژمنه وکړه چې واکسینونه به له نورو سره شریکوي او عادلانه اقتصاد به رامنځته کوي. دا له نږدې 2 کلونو راهیسې چې کرونا وبا په ټوله نړۍ کې خپره شوې لومړی ځل دی چې د سترو صنعتي هیوادونو یا G7 د ډلې مشران د بریتانیا په ساحلي ښار کورنوال کې راټولیږي. تمه کېده چې دغه مشران به د دغې وبا په وړاندې همغږه اقداماتو ته د پراختیا ورکولو پر چارو تمرکز وکړي. دا چې نړۍ اوس مهال د کورونا له 3مې څپې سره مخ ده او دغه وایروس په ځینو هیوادونو کې ورځ تر بلې مخ په پراخېدو ده. اوس تازه د نړۍ 7 سترو صنعتي هیوادونو مشرانو د خپلې سرمشریزې په لومړۍ ورځ ژمنه وکړه چې واکسینونه به له نورو سره شریکوي او عادلانه اقتصاد به رامنځته کوي. د امریکا ولسمشر جو بایدن د دغې سرمشریزې د مخه راتلونکي کال د نړۍ له بېوزله هیوادونو سره د فایزر واکسین د 500 میلیون ډوزه مرستې ژمنه وکړه او بریټانیا هم د لږ تر لږه 100 میلیون ډوزه واکسین د مرستې ژمنه وکړه. دا له نږدې 2 کلونو راپدې خوا چې کورونا وبا په ټوله نړۍ کې خپره شوې لومړی ځل دی چې د سترو صنعتي هیوادونو د ډلې مشران د بریټانیا په ساحلي ښار کې سره راټولیږي. تمه کېده چې دغه مشران به د دغې وبا پر وړاندې همغږه اقداماتو ته د پراختیا ورکولو په چارو تمرکز وکړي. د بریټانیا صدر اعظم بوریس جانسون چې د دغه سرمشریزې کوربه دی وویل باید اجازه ورنکړو چې دغه وبا پر نړۍ دوامداره داغ پرېږدي. دغه راز تمه کېده چې دغه مشران به پر دې هم خبرې وکړي چې په څه ډول کولی شي د چین د یو کمربند یوې لارې د سترې پروژې مخنیوی وکړي.
هغو انتقادونو ته په پام چې د شتمنو او بېوزلو هیوادونو ترمنځ د کوویډ-19 ضد واکسین انډول په پام کې نه دی نیول شوی. تمه ده چې د G7 مشران به له بېوزلو هیوادونو سره د 1 میلیارډ ډوز واکسین د مرستې ژمنه وکړي. بریټانیا دغه راز ویلي چې د G7 مشران به په نړۍ کې د یوې بلې وبا د خپرېدو د مخنیوي لپاره یو لړ اقدامات اعلان کړي. د G7 په ډله کې کاناډا، فرانسه، جرمني، ایټالیا، جاپان، بریټانیا او متحده ایالات شامل دي. دا هم د پلازمینې کابل په ګډون د هیواد د څو ولایتونو د هوا حالات. اوس هم پام وکړئ د کابل په بازارونو کې د بهرنیو اسعارو پر وړاندې د افغانیو بیو ته. درنو لیدونکو، دا و زموږ د دې مهال خبري ټولګه چې درته مو وړاندې کړه. له ملتیا مو مننه. تر بیا ښې چارې.